Hi, I'm Admiral Brad Cooper, Commander of U.S. Central Command, here with my fifth update on Operation Epic Fury. We're in the fourth week of the campaign and remain on plan or ahead of plan in achieving very clear military objectives for eliminating. سلام، زه ادمیرال براد کوپر یم، د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ قومندان، او دا زما د اپریشن ایپیک فیوري په اړه پنځم تازه راپور دی. موږ د دې کمپاین په څلورمه اونۍ کې یو او لا هم له پلان سره سم یا تر پلان مخکې روان یو، څو هغه ډیر روښانه پوځي هدفونه ترلاسه کړو چې د ایران توان له منځه یوسي چې له خپلو پولو بهر په معنا لرونکي ډول ځواک وکاروي. د امریکا ځواکونو تر اوسه له 10,000 څخه ډیر پوځي هدفونه ویشتي دي. په حقیقت کې موږ یوازې څو ساعته مخکې د ایران 10,000 هدف وویشت، او که د خپل اسرائیلي متحد له بریاو سره یو ځای وګورو نو په ګډه موږ زرګونه نور هدفونه هم ویشتي چې دا څرګندوي چې موږ یو ځای پیاوړي یو. زموږ دقیقو بریدونو د ایران هوایي دفاعي سیستمونه مات کړي دي او زموږ جګړهیزې الوتنې پر ایران باندې څرګند اغیز لري. دلته څو بیلګې دي. د لسیزو راهیسې د ایران جنگي بیړۍ په سیمه ییزو اوبو کې ګرځېدلې، نړیوالې سوداګریزې لارې یې ګواښلې او ځورولې، خو اوس دا ورځې پای ته رسېدلې دي ځکه موږ د ایران د بحري ځواک 92% لویې بیړۍ ویجاړې کړي دي. هغوی نور نه ګرځي او زما د عملیاتي ارزونې له مخې هغوی نور توان نه لري چې په سیمه او نړۍ کې په معنا لرونکي ډول بحري ځواک او نفوذ ولري. لکه مخکې مو هم یادونه وکړه، د ایران د ډرونونو او توغندیو د توغولو کچه له 90% څخه ډیره راټیټه شوې ده چې دا معنا لري د امریکا پر ځواکونو او سیمه ییزو ګاونډیانو د برید توان یې ډیر کم شوی دی. موږ نه یوازې د ایران بحري ډروني او توغندیزي وړتیاوې سخت کمزوري کړي دي، بلکې د رژیم هغه توان مو هم له منځه وړی چې دا وړتیاوې بیا جوړې کړي. د اپریشن ایپیک فیوري څخه مخکې ایران لوی صنعتي ظرفیت درلود چې نه یوازې بیړۍ، توغندي او بریدګر ډرونونه جوړ کړي، بلکې دا ټکنالوژي سیمه ییزو او نړیوالو خرابو عناصرو ته هم ورسوي. نن ورځ موږ د ایران د توغندیو، ډرونونو او بحري تولیدي تاسیساتو او بیړۍ جوړونې مرکزونو له 2/3 برخه زیاته ویجاړه کړې ده یا زیانمنه کړې ده، او موږ لا هم نه یو درېدلي. موږ په دې لاره یو چې د ایران پراخ پوځي صنعتي سیستم په بشپړه توګه له منځه یوسو. له همدې امله زما عملیاتي ارزونه دا ده چې د ایران جګړهیز توان کمیږي او د امریکا جګړهیز توان ورځ تر بلې زیاتیږي. د امریکا ځواکونه لا هم د ایران پر اسمان بشپړ کنټرول لري او تر اوسه یې له 10,000 څخه زیاتې جګړهیزې الوتنې ترسره کړي دي. لکه څنګه چې ما په خپل تیر راپور کې یادونه کړې وه، د سون توکو ټانکر الوتکې زموږ واټن زیاتوي او جنگي الوتکې او بمبارونه زموږ اصلي هدفونو باندې دقیق بریدونه کوي. اجازه راکړئ زموږ د B-250 بمبار الوتکو یادونه وکړم چې په ایران کې په لوړه کچه بریدونه ترسره کوي او زموږ بېساري هوایي برلاسي ښیي. دا الوتکې چې اوس د خپل فعالیت په 8مه لسیزه کې دي، په هر ماموریت کې تر 80,000 پاونډ پورې مهمات کاروي. زموږ د B-250 پیلوټان او عمله د هغو له 50,000 څخه ډیرو امریکایي سرتیرو زړورتیا او زغم ښیي چې په دې عملیاتو کې خدمت کوي. هیڅ دښمن دومره قوي نه دی، هیڅ ماموریت دومره سخت نه دی، او هیڅ دنده دومره لویه نه ده چې زموږ پوځیان، سمندري ځواکونه، هوایي ځواک، سمندري ځواک، فضایي ځواک او ساحلي ساتونکي یې ترسره کولای نشي. زه په خپلو سرتیرو ډیر ویاړم او زه پوهیږم چې د امریکا خلک هم همدا ویاړ لري. ډیره مننه. There is no adversary too determined, no mission too difficult, and no task too great for our soldiers, sailors, airmen, Marines, Guardians, and Coast Guardsmen. I just could not be prouder of our troops, and I know the American people share that same pride. Thanks so much. Godspeed.